إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. بنی اسرائیل باندې نعمت دیتون کی ذکر کیږي. بل نعمت په الله رب العالمین دو بو کړی دی. و اذ استسقى پاوخ کی چوب طلب کړلی موسی علیہ السلام لقومه د خپل قوم د پاره. فقلنا اضرب بعصاك الحجر، نو مونږ ورته ویلې اضرب وها بعصاك بخپل امسا باندې الحجر دغه ګټه یو ګټه ته الله یاد کړه چې موسی علیہ السلام هغه ګټه واله فانفجرت منه، نو روان شوې دغه ګټه نه 12 عینا دولس چینه ته روان شوې دوبو وبني اسرائیل هم دولس قبیله وي. قد علما په تحقیق سپیجند کل اناس هر ډلې مشربهم خپل غودر ادوبو چې کم زیو ټول ډلو خپل زی پیجندل خپل ګودر نو لانجا او جګړې پکې نه وي. منګ ویلی کلو خری واشربوا اسکای من رزق الله د رزق د الله نه ولا تعثوا او مگر زي في الارض پزمکه کې مفسدين فساد کوونکی. وإذ قلتم پاوخ کې چې تاسو ویلیو دا د دوی غنا شکری چې طعام ول تیار راتلو نو یره دا طعام دی بدل شي. وإذ قلتم پاوخ کې چې ویلیو تاسو یا موسی لن نصبر موږ چری صبر نکو على طعام واحد په یو قسم خوراک باندې. خوراک خو دو قسم او یو منو بل سلوا خو نوع اینی قسم یو کنه دا یو قسم خوراک دی دا دو شی نه دیر وخت خورو. فدع لنا ندعو غړ زمون د پاره ربک د خپل ربنا یخرج لنا چرو باسی زمون د پاره مما دا غسنا تنبت الارض چرا ټکی د ازمکا زمکه نه چې کوم سيزونه راټوکیږي بس دام په کار دی د پلار نیکه خوې د زمیداری به کروچت من بقلها د سبزی د زمکنا وقثائها او د بادرنګو د دینا او د ترو تمویل کیږي د ترو داغین وفومها او دوګي داغینا وعدسها او د دالو داغینا وبصلها او د پیازو د دینا. نو قال موسی علیہ السلام تنسیت وکړي د سمکوي کم سیس چې تاسو غواړئ دا ډیر ادنا دي په مقابل دا خوراک کې چې تاسو له درکول کیږي ډیر اعلی دي. قالو فرمایل موسی علیہ السلام تستبدلون الذي آیا په بدل کې غواړئ تاسو هغه سیس هو ادنا چې غډیر خکته دی بالذي په مقابل دا خوراک کې هو خیر چې غډیر غوړه دی. تاسو له الله غوړه خوراک درکې دی ولنه کنه گزاره نه کیږي خلی خوند خراب شو. خزانو اهبتو کوس شي مصر یو خار ته یو آبادیتا فإن لكم پس یقینا نشته د تاسو د پاره ما سألتم هغه چې تاسو غواړئ. وضربت عليهم الذلة وواچول شو په دی باندې ذلت او رسوایی والمسکنه خواري د زړه خویم خوار شو او دبل د زمیداری کار کې ډیر ذلت کنه جامع بدر وخت اسقا پسخای وباءوا يختشوا بغضب من الله فغضب د طرف د الله نه غضب دا چې ترقی په تنزل کې بدل شو. ذالک بانهم دا په دی وجه چې یقینا دا بنی اسرائیل کانوا یکفرون دوی به کفر کو بیاات الله پایتونو د الله باندې ويقتلون النبیین او وجل بدوی پیغمبران بغیر الحق بغیر د جرم شرعینا د انبیاء قتل هم کړي ظالمان وخت په وخت. ذلك بما عصوا دا په دی وجه چې دوی نه فرمانه نه کولې وکانو يعتدون ودوی د حد شریعت نه تجاوز کوونکی. ان الذين امنوا وزدل تجد تتمه د په ترغیب باندې د دې مخکې خطاباتونه مقصد په دې کې دا دی چې په نمونه او نسبتونو باندې کار نه کیږي په دې نجات نشته ده بلکې اصل کې ایمان او عمل صالح دا ضروری دی. مقصد دا دی ټول ډلو کې يهود کنه سارای ایمان براوړی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله په توحید باندې او نیک عمل به کوي د اخیری نبی د سنت مطابق ال به کامیابیږي.
ان الذين امنوا یقینا کسان چې داویدار د ایمان دي یا خو امنون مراد دي داویدار د ایمان یا امنون مراد دي صحیح ایمان والا د دې امت والذین کسان هادو چې يهوديان دي والنصارى ونصارى دي والصابئين والصابئين دي چې دا مې اورډل وا او دی بد باز استور و غیره عبادت کو باز وبکې د ملائکو کو چاو بکې د قطب دستوري عبادت کو کتاب بدوی ولی زمونږ زبور دی یحیی علیہ السلام هم پیغمبر دی وای مختلف ډلې بکې من آمن بالله غسوک چې ایمان راوړو په الله باندې ایمان شرعي راوړو والیوم الاخر په ورځ وروستنۍ باندې چې قیامت دی وعمل صالحا وعمل وکړو نیک فلهم ندوی د پارا اجرهم اجر د دوی دی اجرهم من اجر اعمالهم عند ربهم پنځ در رب د دوی ولا خوف عليهم او نه وي سير په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه بدوی غم جن کی بس مزید دي واذا اخذنا دي نبي بني اسرائيل ته خطابات دي 50 خباستونه ول ذکر کوي دي 96 مېت پورې واذا اخذنا په وخت کې چې اخستي و مونږه میثاقکم په خواد استاسونه ورفعنا پورته کړو مونږه فوقکم الطور استاسو د پاسه غغر د تور بیا ته مونږ ویلو خذو ونی سي ما هغه کتاب اتیناکم چې مونږ درکړې تاسو ته بقوت په کوشش سره تورات واخلې د الله کتاب په کوشش د الله کتاب په کوشش زده کیږي ګوره زده کړم کوشش غواړي او عملم کوشش غواړي په غب شبانی نه کیږي واذکروا یاد کای ما احکام فی چې بدی کتاب کې دی لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو بچی د ګناهونو نه په دنیا کې او دا څنګه دې لپاره چې بچی په آخرت کې د ورنه د الله دی کتاب دغه مقصد ثم تولیتم بیا تاسو مخ وګرځو من بعد ذلک رسول دینا د الله په کتاب عمل ونه کړلو دغه کار نه کوي چارج پکې نشته ټول ناراض تر غون شوی دا اکبر بچا لټان ممد سیول کتا شي بیا دینه بعد تاسو مخ وګرځو د الله په کتاب عمل ونک فلولا فضل الله نو کچرت نو فضل الله علیکم پتا سبحان ورحمته رحمت الله تعالی نو فضل نہ مراد دے قرآن رحمت نہ مراد دے اخیری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نبوت کدا نوے لکنتم نخامخا تاسو بوے من الخاسرین د تاوانیانونا دو سرت اللہ خیر رسول اللہ اولے گو سیمان پر اوڑے کن ولقد علمتم الذین اس دی علی کتاب بالخباست چه دی مشرانو بد اللہ پا احکامو کی حیلے کولے خالی پا ورز خکار پی حرامو او حیلے بے کولے او تفصیل سورۃ اعراف کې راځي ان شاء الله ولقد علمتم الذين يقينا تاسو په حال دا کسانو اعتدوا چې غوی تجاوز کړو زیاته کړو منکم استاسنا فی السبت په حکم د ورځې د خالق فقلنا لهم نمون ویلی غوی تا کونو شیتاسو قردتن خاسئین شادوغان ذلیل او بد شکلا فجعلناها نو ګرځول موږ دا واقعا نکالن یو عبرت لما د پاره دا غچا بین یدیها چې ازیرو پاغه وخت کې وما خلفها او دا غچا د پاره چې رستو د دینا وموعظه او دا یو وعظ او نصیحت للمتقین د پاره د متقینو دا واقع وعظ دی د متقینو د دې امت د پاره اوس یو بل خباست د دوی چې د الله حکم د ځان نه په حیلو وړولو حکم تو شغواله لکه چلول شروع کړ وإذ قال موسى وقت ویلی موسى عليه السلام لقومه خپل قوم ته ان الله يقينا الله يأمركم تاسو ته امر کوي ان تذبحوا بقره چې حلال کوي یو غوا ذبح ګور کدی ار یو غوا ذبح کړي بزاد دین لکه کافی کېدل خو چلول شروع دا قانون دی څومره چې د الله په احکامو کې چلول کې کنه څنګه او کله او دسی واغس خبره برته ګرانیږي ځان ته بزور ګرانه قالو دی ویل تتخذونا آیتنی سیمون لرا حوزوا پټوق باندې مونږ سره وې ټوقې کې والعیاذ بالله ګور پیغمبران څخه غپونه غونه لګي هغه ته وی الله ته وی چې غواله لګي دی غپ خو بنه لګوي جی وي دا ټوقې شروع کړې ټوقې خو تاسو کوه
قالو فرمایل موسی علیہ السلام اعوذ بالله پناه غواړم په الله ان د دې خبرنا اكون من الجاهلین چې زه د شم د جاهلانو نه په دین کې ګپونه لګول دا د جاهلو خلکو خبرې. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي اوس د دې بانی دې لپاره د حکمران اوس لریش. قالوا دی ویلو ادع لنا دعا غواړه زمونږ د پاره ربک د خپل ربنا يبين لنا چې بیانو کې مونږ ته ما هي صد عمر د دې غوا د دې غوا عمر به څومره شي غواګانو خډې په غا خو به دوی سلور وي شپږ وي په غا دا به څنګه چلی خکر به راختی کنه به. قال موسی علیہ السلام ته فرمایل چې خدا خبرې دین وس واوري الله حکم راولېګ عمر متسخ. قالوا فرمایل موسی علیہ السلام انه یقول یقینا الله تعالی فرمایي انها بقره یقینا دا یو داسې غوا ده لا فارض نزړه ده ولا بکر او نوې نوې ځوانه ده عوان بین ذلک میان حال ده په مابین د دې دوه حالتونو کې بین الفرض والبکر د بوډاوالي او د ځوانۍ په مابین کې ده. فافعلوا ما تؤمرون نو کې هغه چې تاسو ته امر کې دي شي. نو قالو دی بل باندې دویمه کوي خجدا خو تور غوا وي سپینه وي سره وي څنګه غوالاله د څنګه چلې رنگ به څنګه وي. قالو ادع لنا دوی ویل دعا غواړه زموږ د پاره ربک د خپل ربنا يبين لنا چې بیانو کې مونږ ته ما لونها سده رنگ د دی غوا رنگ به څنګه. قالو فرمایل موسی علیہ السلام انه یقول یقینا الله تعالی فرمایي انها بقره یقینا دا یو غوا ده صفراء تکزیړه ده فاقع لونها تیز دی رنگ د دې تسر الناظرین خوشاله کی کتون کو لرا څوک چې ته ګوري کنه خوشحالي کی تکزیړه ده بالکل دا غوا مشابه شول چې هغه سخه د سرو زرو جوړ کړو کنه تکزیړو ودرېږي چې هغه شرک دا غندم دې ډډ نه وځي تقص غوا بالاله. قالوا ادع لنا اوس بل سوال کوي په اعتبار د کار د دی غوا یو بل صفت تپوس کوي دی ویل چې له مونږ ته وضاحت وکړي چې دی غوا څه صفت او کار وي. مطلب دا دی چې هغه یوي چې په خلک کې هغه غوا وي کپارټي تړلي هغه وي دا اوس بل قصه شو. قالوا دی ویل ادع لنا دعا غواړه زموږ د پاره ربک د خپل ربنا يبين لنا چې بیانو کې مونږ ته ما هي صفت دې د دی غوا. ان البقره یقینا دا غوا چې دا تشابه علینا دا خو ګډه وډه شو په مونږ باندې هلکه چا در باندې ګډه وډه کړه په خپل بزان ګډه وډه کړه دا خبره وایي څه ګډه وډه شان د شول نه وای دا کم زیاته دا خبره لاړه خو دا تا دغه زیاته بوتله کنه چې اول درته د الله حکم راغی غوا لاله کې چې ار یو دی لاله کړي بس کافي کېدل اوس ان شاء الله وینو خبره الله ثاني وإنا إن شاء الله منغا يقينا كو غواني الله لمهتدون خام رسيدون كي خپل مقصد تا بس بدي خبره كي بم الله هدايت تو ورسه وصفت له ذکر کوي. قالوا فرمایل موسی علیہ السلام انه يقول يقينا الله تعالی فرمای انها بقره يقينا دادا سغوادا لا ذلول نبي غاړه وتلی جوتی چوتا وي تثير الارض چړایز مکه اچا به زمیدار او دغه نه کړي یو پینیش ولا تسقي الحرث او نه بخړو به فصلنا نه خړو به چغارټ باندې تړلې شي ار ټیم نه ده او دغه رنگ جوتیم نه ده د شغوا پیدا ک شابه پس ګرځي مسلمه روغ جوړه ویلا شیت فیا نشته د اصلاح پدې کې بالکل داغ ماغ به کې نه. نو قالو دی ویل الان خوس جئت بالحق تارات لو کړه په حق او په پورا بیان باندې اوس پورا خبر وشو. روایت کې راځي وډیره زمانہ اور پسې ګرځي د بعض مفسرین سلوخ کال اور پسې ګرځي الله اعلم خډیره زمانہ اور پسې ګرځي د ځکه د غوا پیدا کول ګرانی کنه. فذبحوها نذبح کبیا غوا وما كادوا يفعلون او نو دوی نږدې چې دا کارې کړې. وإذ قتلتم د دې د مشران یو بل خباست ذکر کوي درم چې یو بل قسم حیله به کوله دي ته اتهام البری وي
جرم په خپل پدې کې یو کس راولګي د قتل یو بعضی وتري وجلو دا هغه خزي ته او دا هغه مال ته غلو وإذ قتلتم پاو کې چې قتل کړو تاسو نفسا یو نفس دا په دې صورت کې ګوره بل واقع وي دویما چې مړی په کې الله را ژوند کړی دي ما تاسو ته پرونی ویل کړم 15 واقعات دي صورت کې دا غشا پاو کې چې وجل او تاسو یو نفس فدارتم فيها نو تاسو مختلف شوي دا غي په بار کې فدارتم در او لیکي دفعتا د ځان نه خبر اړول چې زه خو تنیم خبر فدارتم نو تاسو مختلف شوي فيها دا غي د قاتل په بار کې فيها من في قاتلها چې لکه دا سړی بچا وجل والله الله چې مخرجون خکار کون کې دې ما غسل رکون تم تکتمون چې تاسو پټاول الله غسر خکار کې چې تاسو پټاول قاتل ځان پټاو چې زما پته ونه لګي الله راخکار فقلنا ضربوه نو مونږ ویلې وهید لرا دی مړی لرا به بعضها په بازي صد دی غوا باندې دلته بازو د سیمانه کړی دا چې مونږ ویلې ضربوه وهید مړی به بعضها په بازي صد دی مړی باندې نو به بعضها کې د ها ضمیر څنګه مړی تراجش او د ها ضمیر د مؤنث راځي کیږي په اعتبار د نفس سره ک نفس مذکر مؤنث دوه راځي نو یو ځل یو ته ضمیر د مذکر راځي کې ضربوه هو دی وای دا کم چې وجل شوی مقتول ببعضها په بعضی صدد نفس صحیح معنا په دې کې دا ده چې وای دی مړی لره ببعضها په بعضی صدد غوا باندې دا غوا چې ذبح کړی شو دا په یو حصہ باندې دی واله شو دا بل معجزه شو د موسی علی السلام ډیر ژوندېش الکه چا وجلې په خپل حل ویل پلاني وجلې الله فرمایي ګوره کنه دقه شان به الله مړی را ژوندې کوي په قیامت کې اثبات د قیامت ته وکړه کذالک دغشان یحیی الله الموتى را ژوندې کوي الله تعالی مړو لرا په آخرت کې به را ژوندې کوي ويريكم آياته او خي الله تاسو تخپل دلائل قدرت او د دلائل دي اثبات د بعث او د قیامت لعلكم تعقلون دې پاره چې تاسو د عقل نه کار والي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك اوس دي کې بل خباثت دی او زجر اغه اسباب ذکر کړي دو خباثات د اکابر او ناصاغر ته د مشران او هغه ګندګي کشرانو تم راغلي وي پکار خدا و چې دینه بعد د دې زړونه نرم شي وي کنه الله دین ته تقوا پکې راغلي وي جرمونه پرې خوي خو الله فرمایي زړونه نورم سخت او د شي شو لکه د ګټو پشان بلکې الله فرمایي نه د ګټو نم سخت شو وجدار چې په ګټه کې درې فائدې شته دی بیان یو د دې په ځل کې فائدې نشته ثم قست قلوبكم يا سخش والاستاسزلنا من بعد ذلك رسل ردينا فهي كالحجاره نو دا استاسزلنا پشان د غټو دي او اشد قسوه بلکې زیات دي په سخوالي کې د غټو نه هم او په معنا د بلکې د غټو نم ډیر سخت استاسزلنا ولی ځکه استاسزل کې سپید نشته په غټو کې د درې فائدې دي وان من الحجاره يقينا بعض د غټو نه لما خامخاغدي يتفجر منه الانهار چې بهيږي داغې نه نهرونه بعضې ګټو نه ګوره دا لوی لوی نهرونه را روان دي که نه د غرونو دا خو هغه اوچت اول اعلی ګټې دي ځکه د دې فایده ډېره ده وان منها یقینا بعضې د دې ګټو نه لما خامخا هغه دي یشققو چې هغه وچوي فیخرج منه الماء نو راوځي د هغې نه اوبه د چینو په شکل کې دا هغه دویم نمبر ګټه ده د مخکې په شانتې ډېر خوړ او نیر نه دی روان شوی خو دومره ده چې صوبه خو تیرې چینې راوتې دي که نه خلک ترې فایده اخلي اوس دریم قسم ګټې وان منها یقینا بعضې د دې ګټو نه لما خامخا هغه دي یهبط من خشیة الله چې هغه رارغړي د الله د یارې نه کله کله دا غرونو نه ګټې رارغړي که نه دا الله وي زما د یارې نه نو په ګټو کې خو بیا هم دا درې فایدې شته درې قسمه ګټې دي ستا په دې زړه کې ای مجرم انسانه دا درې واړه فایدې نشته الله فرمایي د دې زړونه د ګټو نه بدتر شو ردي بني اسرائیل او يهوديان وما الله ندي الله بغافل بخبر عما تعملون دا عملون چې تاسو یې کوئ تاسو په عملون الله خبردار دی
افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. ګوره مخکې د قسوة القلب تذکره وکړله، اوس د دې آثار ذکر کوي. 15 خباثتونه ول راوړي. تحریف یې کړی دی د الله په کتاب کې. آمنا وی په خوله باندې زړه کې ایمان نشته، او په دې کې امیون دي، په کتاب نه پوهېږي، هسې ارزوګانې کوي او اټکل روان دي. او څلورم دا د یکتبون الکتاب بیدیهم، په لاس لیکل کوي او بیا وایي دا د الله کتاب دی، د الله طرف نه خبرې دي او لیکلي د ځان نه. او پنځم دا چې دعوه د جنت کوي چې لن تمسنا النار، موږ به ورته نه ځو جنتیان. د 15 خباثاتو له دې ایتونو کې ذکر کوي د 80 آیت پورې. افتطمعون آیتا ستم کوي اے مؤمنانو ان یؤمنوا لکم، چې ګینه خبره ومني دا يهوديان ستاسو دا خیال دا يهود به زمون خبره ومني نه، دوی ګډر زد دي. وقد كان فريق منهم يقينا ويودل الذين يسمعون كلام الله، چې اوریدل کلام د الله تعالی. بعضی مولیان دي ډیر مشهور دي، موږ د چانوم نه الو. یو ځل تقریر کې دا خبره کړې و چې قرآن نه غیر مخکنی کتابونه کم دنیا ته راغلي هغه د الله کلام نه و. موږ قرآن د تنه درځینو، کاش کې چې قرآن د لدرتله ترجمه نه کوي، تفسیر د قرآن سمورانه ده، نور کتابونه په ترخ کې نیولې ځکه خطا شوي. کاش کې چې تاسو قرآن لاس کې راخسته وي، په خپل هم د دې درسونه کړي وي، د عوامو پوي کړي به ته پته لګي ته کلام الله څه ته ویلي، تورات ته او ځکه شانته انجیل کې تحریف شوی. دلته الله د يهودو تذکره کوي او یقینا و یو ډله د دوی نه چې اورېدو کلام د الله تعالی ثم يحرفونه، به تحریف کوي دوی پاغه کې. تحریف معنوي مراد ده، تحریف کوي د هغې په معنا کې. دې ته تفسیر بالرای وایي. من بعد ما عقلوا، پس د دې نه چې دوی پوه شي د هغې په معنا باندې، په عقل او سمج کې معنا راشي. بیا هم پکې تحریف کوي په معنا کې، او غلط عقاید او اعمال ثابتوي، شرکیات او بدعات. وهم يعلمون، او حال لري چې دوی په دې پوهېږي چې دا تحریف کول ګناه ده، په دې ښه پوهېږي، يعلمون دي، علم والا دي. وإذا لقوا الذين آمنوا، په دې کې یو بل ډله ده د منافقانو، په کې ذکر کوي په دې یهودو کې. مؤمنانو سره به چې ملاقات وکړو، وایي موږ هم ایمان راوړی، دا تاسو چې کومې خبرې کوئ دا خو موږ هم منو، وایي دا خبرې به یې کولې. وإذا لقوا الذين، او کله چې دوی مخامخ شي د هغه کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی، قالو نو دا یهودیان وایي آمنا، موږ هم ایمان راوړی دی، هسې د منافقت نه وایي. وإذا خلا، او کله چې ځان له لاړ شي بعضهم بعض دوی الی بعض، د بعضو خواته خپلو مشرانو سره خپلو ملګرو سره میلاو شي، قالو نو هغه مشرانو ته غصه شي، ورته وایي اتحدثونهم، آیا تاسو بیانوي دی مؤمنانو ته، نقل کوي دی مؤمنانو ته، بما اغه علم فتح الله علیکم، چې الله را کولاو کړی دی په تاسو باندې، او الله ښکاره کړی دی تاسو ته. تاسو ولې وایي دی مسلمانانو خواله ورځئ چې ستاسو دین هم صحیح دی، زموږ دین کې هم داسې خبرې شته، نو د خپل کتاب خبرې هغوی ته ولې ښایې او د هغوی د دین تایید پې کوئ، بیا به در باندې دلیل ونیسي. دوی ته دا خبرې مه ښایئ، د دوی ملګرتیا مه کوئ د دې مؤمنانو. لیحاجوکم به، دې دپاره چې دوی به حجت ونیسي، غالب بشي په تاسو باندې په دې سره، عند ربکم، ستاسو د رب په نیز باندې. افلا تعقلون، تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. نه الله فرمایي ولې تاسو په دې نه پوهېږئ چې الله خو پټ او ښکاره او پوهه دی، ستاسو په مرضونو زه پوه یم. اولا یعلمون، یا دوی نه پوهېږي، د دوی په دې خبره باندې علم یقیني نه دی راغلی، یقین نه کوي څه. ان الله، یقینا الله يعلم، پوهه دی ما په هغه څه باندې یسرون، چې دوی یې پټوي، وما يعلنون، هغه چې دوی یې ښکاره کوي. ومنهم، د دې یو درېم بل خباثت، دې کې یو بل ډله دا عام مقلدین دي چې غریبان په دین پوهېږي نه، او هسې په ارزوګانو پسې رواني اټکل. ومنهم، بعضې د دوی نه امیون، انپړ دي، لا يعلمون الکتاب، نه پوهېږي په کتاب باندې، الا مانیه، لیکن تابیداری کوي د ارزوګانو د مولیانو. الا مانیه من لکن یتبعون امانی علمائهم، د خپل مولیانو په ارزوګانو وایي بس مولي صاحب ویلي دي، پیر صاحب ویلي دي، داسې به ورپسې روان. زمونږ خلک بس مشرانو ویلي دي او هغه زمونږ نه ښه پوهېږي، فلاني ویله، لکه دلیل دې وغواړه. الله فرمایي دغه خلک دي په ارزوګانو پسې روان.
وان هم ندوی الا يظنون مگر اٹکل روان دي په ګمانونو پسې روان دي په ګمانونو باندې حق نه ثابتي فويل للذين يكتبون الكتاب دا دي يهود بلړل دا سلورم یو بل فریق دی پدې کې بل خباست دا هغه خلق دي چې په خپل به کتاب ولیکو د ځان خپل خبري به دا د الله تر طرف نه دا خبري اوسم دا بعضي اهل باطل دي سکی کتاب خپل لیکلې د پاسه په لیکلي په ټایټل باندې وې د قران او سنت پرانا کې موږ دا لیکلې دی دا الله او د رسول خبري بعض وخت یو مولا امر پاسي تقریر کوي هغه سټیج ناظم هم چې دعوت ورکوي وجي فلانه سه براشي او تاسو ته قال الله قال الرسول خبري وکي اس یو آیت دوی او بیا چې څه خبرې کې د خېټې نه غریب لګي کتاب البطن نه خبرې کې ټول تقریر دی وي دیمم د قشانته عوام به دوک کېدل او بل به په دې باندې پیسې ګټلې فويل للذين نتبعد د پاره دا کسانو هلاکت دې د پاره دا کسانو یكتبون الكتاب چې لیکي کتاب بی ایدیهم په خپل لاسونو باندې دې ته تحریف لفظي وي په خپل لیکي کنه ثم يقولون بأوايدي هذا من عند الله دا ګور دا الله را طرف ندي دا مونږ چې وسلی کلی دا د الله را طرف نه دا کار دی ولیکو ليشتروا به د پاره دي چې دوی حاصلې په دی باندې ثمنا قليلا قیمت لګ د دنیا حاصلول او د دنیا کاروبار دي نه جوړ کړه فويل لهم نو هلاکت دې دوی د پاره مما كتبت ايديهم د وجدا غسنا چې لیکل کړي لاسونو د دوی او ويل لهم هلاکت دې دوی لپاره مما يكسبون د وجدا غسنا چې دوی کم سپګټي کم کسب چې جوړ کړي دا هلاکت دې سبب د دوی لپاره سبب د هلاکت وقالوا لن تمسنا النار دا ردی یو بل پینځم خباست چې کارونه کوي د جرمونو او د الله د نافرمانو او به دعوی کوي د جنت وي موږ به ورته نزو وقالوا اذا يهوديان لن تمسنا النار اچره بنر رسیږي مونږ ته ور د جهنم الا اياما معدوده مگر یو سور از د شمار کله به ویلی مونږ به یو افتزو او کله به ویلی و يروي دا سلوي خرزي بلاړ شو کتلو چرته وای هغه سلوي خرزي زموږ مشرانو اسخي عبادت کړه بس چې ډیر ملاړ شو د سلوي خرزي وای اياما معدوده شمار ورځي نور مونږ جنتيانی وای رسول سورة مائده کې راشي دوی دعوی چې نحنو ابناء الله واحباؤه مون خدای الله نازولی او د الله تډیر ګرانی مونږ دا د بیزه دعوی به کوي خټ خټ دعوی اوسم بازي خلک خټ خټ دعوی زفلانه مو زفلانه مونږ فلانی خلکو سره تعلق ساتو زموږ فلانه نسب دیو مونږ دایو په دې کار نه کیږي به داو دي عمل او ایمان دا به پکاري قل وتوایا ای زمان نبی دی یهود تا چې تاسو دا دعوه کوي کنه چې موږ به ورته نزو جنتیان اتخذتم آیا تاسو اخستي دا نیولیم دا عند الله دا الله تعالی سره عهدن کما وعد او لوز الله سره لوز کړي سه بټی دا الله د سبه لوز کړي نو فلن يخلف الله نو خلاف خو نه کوي بیا الله تعالی عهده د خپل لوزنا به ټیک دا بس وخای کله تاسو سره لوز کړي چې تاسو به ورته نه زیو جنتیانی بس ټیک دی خو الله په خلاف نه کوي د خپل لوز خدا سينه دا ام تقولون ام پمانه د بلکې وای تاسو جوړوي تاسو علی الله په الله باندې ما خبري لا تعلمون چې تاسو په نه پويږئ ځان نه لګي دلیل سره نشته په الله باندې دروغ وي بلا اوس د الله قانون بیانې د دې قول لن تمسنا النار دا غیر رد کوي الله اوس دلته تردید بلا بلکې قانون دا دی خبره دا من کسبا چا چې وکړلو سیئه د بدی او عمل مجاهد رحم الله نه نقل دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې انها الشرك د دې سیئه مراد شرک چا چې وکړل بدی نه شرک وکړو حاطت به اور اگیر کړه دلره خطیئته دغه خطای تر مرګ پورې نه مات علیها سعید بن جبیر رحم الله فرمایي علامه ماوردی نقل کړي و غیره راګيري کې د خپل ګناي نه په دې شرک پاتې شي تر مرګ پورې
فاولئک ندا کسان اصحاب النار داور ولادي هم فيها خالدون دی و باقی کې همیشه به ورته او پتا سو کې ډیر مشرکان تیر شوي کفر او شرک هم کړی دي د غیر الله عبادتونه هم کړی او تلاوي لن تمسنا النار ورته نظم عجیب اوس د مؤمنانو حال والذین آمنوا وکسان چې ایمان راوړی دي وعملوا الصالحات وعملوا کړي په سنت طریقه باندې اولئک دا کسان اصحاب الجنه دا جنت ولادي دا بل جنت دی نو ګور جنت په سمې لاويږي په دعوو نه ایمان عمل صالح هم فيها خالدون دیو پاغي کمی شي واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل دي زناوز دي شپږت ایمت پوری دریم قسم بل خطاب دی دوی ته دا هغه يهوديانو سره خبرې دي چې کوم د نزول قرآن په وخت کې موجود خصوصا په دې مدینه کې نږدې اوسېدل دوی ګوره سلور اوامر تعالی کړی دي هغه ندي اختیار کړی دی خلاف کړی سلور کارون الله من کړی نو غیر ارتکاب کړی الټا کار کوي چې الله ته مکوا کوي او چې الله ته وي وکا ان کوي دا مرزونه ول الله ته ذکر کوي وس واذا اخذنا په وخت کې چې خستي و مونږه ميثاق بني اسرائيل په وعده د بني اسرائيلنا دا وعدتي په جبه د موسی عليه السلام خسته شو او دا غرنګ مذکور په تورات او په تورات کې ذکر و هغه وعده دا و لا تعبدون تاسو بندگی نه کوي الا الله سوا د الله نه بل چا یو خو شرک نه ځان ساتي د غیر الله عبادت بګور نه کوي بل دا د وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره به احسان کوي ګور قران کې تاسو ګوري کنه دلته به سورۃ اسراء کې برازي د الله د حق نه پس د مور پلار حق ذکر کړي د الله حق دا چې واجب د عبادت وکړه او به د الله نه بعد پتا په انسانانو کې ټولو نه زیات حق د چا دی ستاسو د مور پلار ځکه د دوی پتا دون ډیر احسانات دي چې دا پتا باندې هیڅ بل نه دی کړی د مور پلار سره احسان وذل قربا او د خپلوانو سره ول یتام او د یتیمانانو سره والمساکین او د مسکینانو سره دوی سره احسانونه کوي بل عام خلق سره ښه اخلاق وقولوا للناس يوای خلق ته حسنا خيسته خبري خلق سره چې خبري کوي خپل خبري وکي حسنا نه مراد ده چې شرعي وینا کوا چا چې خيسته خبره کوي یو خيسته خبره او دعوت وکړي دین دا ټول خيسته خبره ده ومن احسن قولا ممن دعا الى الله قران کې الله فرمایي څوک چې دعوت الى الله کوي د الله د دین خبرې کوي او د الله بندګۍ ته څوک راغواړي د نه هیڅ خيسته خبرې نشته ټول نه خيسته خبرې ده دي بل خيسته خبرې ده دي چې چا څه خبرې کې په اخلاق وکا لکه دا آداب برست قران کې راځي سوره لقمان و غیره کې چې لقمان سي خپل زوی ته نصیحت کو چې بچي چا څه خبرې کې د وخ کې مکه غوا لکه دا بای سره چا څه خبرې کوي کنه سي وای سره د مخ تل دسي واړې په یو تکبر کې لګي سي په نشه کې لګي هلکه انسان د سره خبرې کې لګو ته متوجه شه خبرې ته وخت کې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم له وجه سو کرا او خبرې به سره کولی نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم وته مخ مبارک مکمل راواړو اگر که یو ډیر غریب انسان به اگر که یو ډیر بوډۍ او ضعیف زنانه به ولې نه و او د الله نبی وته مکمل د مخ مبارک راواړو چې وای څه خبره ده ماته وایا اخلاق خلق سره خيسته خبرې وکي خيسته اخلاق بل واقيموا الصلاه او پابندي کوي د مانځوات او زکات او ور کوي زکات دا وعدیت الله واخست ثم توليتم بیا تاسو مخ وګرځو د دینه الا قليلا منكم مگر لکسان استاسنا چې دا وعدی پوره کړلې وانتم معرضون او تاسو همیشه مخ ګرځون کیه واذا اخذنا نور دو میثاق دا ذکر کی الله وتعالى د یو بل ویني بنتو یو بل بل کورون نه نشړی ځکه تاسو خو یو دین والای کنه او بیا هم يهوديانو په یو بل حمله کوله لکه موږ مسلمانانو ته الله او رسول سوی تاسو رونه نو ټیک ده په یو مسله کې به زموږ ستا اختلاف غرور ولي خو نه ختميږي کنه غرور ولي خو مشته کنه ستا په یو مسله کې یو رائے د زما بل رائے دي ته د مسلې اختلاف دي ته دښمنی نه وای چې مسلمان را لګي کې بل مسلمان قتلای بل مسلمان وجني د بل مسلمان بیزتی کې دا خو نه کې هغه د تحقیق خبره د زما ستا په یو مسله کې اختلاف راغی اختلاف الرائے د سلفهم کینا دلایل به وګورو کستا خبره حق او زبستا خبره ته رجوع وکما او که زما خبره حق او ته خپل خبر نه تیر شه رجوع وک دا خو دښمنی خو نه ده
نو د دنیا د مفاداتو د پاره يهود راولګېدل کنه چې مسلمانان د دنیا د مفادات د پاره دی بل ویني توي هغه هم په یو بل حمله کوله والله دا کار حرام کړه دغه بیل او زیول ذکر کوي واذا اخذنا پاوخ کې چې خسته و مونږه میثاقکم فخوعد استاسنا دا په تورات کې ته الله خسته لا تسفكونا تاسو بنو توي دماءکم خپل ویني دا نفي په معنا د نهي ده ان تاسو متو یو ویني ولا تخرجون انفسكم ګور دماءکم له خپل ویني متو یو وي استاسو ویني متو یو وي دا دلیل نه پدې چې د بل مسلمان ویني د تویا کنه د سره خپل شي د تویا کړه کنه ځکه تعالی الله اوس عذاب درکې دغه رنګ تانه قصاص خسته کیږي اسلامي حکومت کې نو بزان دي مو بیللو دا سره خپل ویني چې د تویا کړه متو یو خپل ویني ولا تخرجون انفسكم او مو باسي خپل هم جنس او خپل ملګری انفسنا مراد دي هم جنس من دياركم د خپل کورونو نه چې پالاقو په کورونو ول حمله کوي او باسي دا غزنه دا مکو ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو د دې وعده وانتم تشهدون او تاسو پوهیدلې دا هم وعده وکړل ټیک شو اوس د دوی وعده ما تول ذکر کوي ثم انتم بیا تاسو هؤلاء دغه خلکو مړ خدغه خلک نه وي تقتلون انفسكم تاسو وجنی یوبل انفس هم جنس وجنی خپل کې یوبل په مدینه کې دوه ډلې وسې یو بنو قریظه بل بنو نذیر دا د يهودو غټه ډلې وې بنو قریظه چې دا د اوس قبيله مرګري شو او بنو نذیر چې نو دا د خزرج مرګري نو دا اوس او خزرج به جنگونه راتله نو یو ډله د يهوديان به یو سره ودرېده د اوس سره د بل به خزرج سره ودرېدل نو چې په یو بل باندې اوس او خزرج حمله کوي يهوديان هم دوه طرف نه غيبم په یو بل حمله وکړه او حالانکه دای په کتاب کې خو حرام و چې په خپل يهودو باندې نه کوي نو خپل يهوديان هم به قتل کورون نه به میست خچبه به کم يهوديان په هغه بل ډلې نه په قید کې راغ نبی به دلته چاندي شروع کړه که څه چاندي کوي ویره مونږ ته الله په تورات کې ویلي چې تاسو کم د يهودي تاسو د دین ولا گیر شي کنه نو تاسو به پیسې را جمع کوئ فدیه او داغه د آزاد د پاره ورکه قوم له چا گیر کړي دي چې خلاصي کی نو دلته الله عجیب خبره ده د تورات دا خبره خو مانی چې پیسې را جمع کوي فدیه ورکه چې د خپل مرګره را خلاص کوي دا بل نه مانی چې په کور دی ولا عمله وکړه کور نه دی وخکلو قتل دی کړه دا ولا نه مانی نو بعضی صد کتاب مانی او بعضی نه مانی افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض تاسو کوي نیم دین مانی او نیم دین نه مانی دا سم کوي او دې کې مونږ تم ګور زجر دی ځکه عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل وې دا آیتونه چې لوستل کېږي تاسو دا ونه وای چې دا خبره خو بس د يهودو سره کېږي هغه وی تیر شوی دا خبره اوس وې د دینه مراد مونږ او تاسو مونږ ته الله وای چې ګور ته د قران صدا کار ونه کې چې نیم قران مانی نعوذ بالله و نیم نه مانی د خپل خوخي خبره تراخلی او دا نور ته د املا ماته د سیمه کوا چې په بعضی سبا ایمان راوړي او بعضی سینه انکار کوي د سیمه کوا دا د يهودو مرزو ثم انتم بیا تاسو هؤلاء دغ خلقو تقتلون انفسكم تاسو وجن یوبل وتخرجون فريقا وباسی تاسو یوړلا منکم تاسونا من دیارهم د کورونو دا غوینه چې حمله وکوي تظاهرون علیهم بیا مدد کوي د یوبل سره دا غوی په مقابل کې بالاثم په ګناه او العدوان او په ظلم سره بل دا د وای یاتوکم او کچرترا وسته شتا سوتا کرا شتا سوتا د خپل دین والا يهوديان اسارا قیدیان قید کراش تفادوهم نو تاسو جرمانه ورکوي دا غوی د خلاصولو د پاره فدیه ورکوي به فدیه ورکوي چې زموږ دین کې راغلي چې د خپل يهودي خلاصولو د پاره فدیه ورکوي شابه وهو محرم او حال دا دی چې حرام کړی شوی علیکم پتا سبحانه اخراجهم وخکل دا غوی پتا سبحانه خدای وخکل حرام چې د کور نه مو بس حمله په مکه نافتؤمنون یا پستاسو ایمان راوړی به بعض الكتاب په بعضی صد کتاب باندې وتکفرون ببعض او کفر کوي په بعضی صد کتاب باندې فما جزاء نو نشتره بدلا من دا غچا يفعل ذلك چې کیدا کارونه منکم استاسنا الا خزي مگر شرمندگی دا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې الله هم دنیا کې مو شرم او شرم د يهوديان کړه په خیبر کې په نبی علی السلام حمله وکړه او دا غرنګ بنو نذیر باندې حمله وکړه جلاوطن وکړه سورته حشر کې داغه قصه راځي بیا لاړه
بنو قریظه خیبر ته لاړ بیا خیبر نه عمر فاروق رضی الله عنه مشړ شام ته لاړ زراعت او غیر مقامات ته تتر بتر شدا ول الله سزاګانې ورکړ الله وی دنیا کې به الله تاسو له شرمندگی درکې و یوم القیامه قیامت پر ورځ یردون دی به وګرځولې شي الى اشد العذاب سخ عذاب طرف ته وم الله ندی الله بغافل بخبر عما تعملون دا عملون نچکم تاسو کوي اولئک الذین دوز دی مخکنی خطاب اغا تتمه دا اختتام اولئک الذین دغ صفت ولا خلق دی اشتروا الحیات الدنیا چې غوړه کړې دی ژوند دنیوي اخستې ژوند دنیوي نو معنا غوړه کړې بالآخره په مقابل د آخرت کې په بدله د آخرت کې بس دنیا غوړه کړې دا دنیا کې بس ننوتی فلا يخففون نبشس پکېدل عنهم العذاب ودین عذاب مقرر ولا هم ينصرون ونبدي سره مدد کې دي شي ولقد اتینا دي دوه ایتون کوس بل خطاب دي سلورم دي اهل کتاب سره چې دوی کې الله رب العالمین ډیر پیغمبران را لېږلي خودي یو اهل کتاب او پیغمبران د چای تکذیب کو سکی وجل خبره به ولا نه مانل ولقد اتینا یقینا ور کړو موږ موسی الكتاب موسی علی السلام ته کتاب وقفینا پر لپسیرا لېږلي موږ من بعدی رسول د موسی علی السلام نا بالرسل غن پیغمبران ډیر پیغمبران راغ اخره کې په عیسی علی السلام راغله په بنی اسرائیل کې اوس داغه تذکرہ واتینا ورکړو مونږه عیسی ابن مریم عیسی علی السلام زوی د مریم ته البینات احکار احکام او دلائل وایدناه دې مونږ کلکړو بروح القدس پر روح پاک باندې چې جبرئیل علیه السلام هغه وسګرزید افکلما جاءکم آیا نو پس کله چې را بوړو تاسو ته رسول یو رسول بما حکم د الله لا تهوا انفسکم چې نه بخو خولو تاسو نفسونو رسول ورته راغی او داس یو حکم به راوړو چې تاسو د نفس خلاف به د خواهش نه استكبرتم تاسو بلو یو کړه دا حکم نه چیرې دا خبرې مونږ نشو منلې ففريقا یو ډله پیغمبرانو کذبتم تاسو دروغجن کړله وفريقا بل ډله تقتلون تاسو قتل ولا پچا به چې د قتل وس نه رسېږي هغه ته مړه ځان نه لګي دروغ وي چې پچا به وس ورسېږي کې وجل پیغمبران شهیدان کړي هغه بدبخت قوم دی د يهود وقالو د يهود یو تکبر ذکر کوي چې دوی ته تکل دین بیانې کنه دی منګه وي پارس خپو یو خا منګ ته خبره مکوا منګه خو د علم لوخیو وقالو ايدا يهوديان قلوبنا زمزلون چې دی غلف دا ډک دی د علمنا غلف یومانا دا اوعیه للعلم زمونګه د ازړونه دا د علم لوخي لکه دا معنا علامه ماوردی نقل کړی دا د ضحاک رحمه الله او د باز نور علماونه دویمه معنا چې د مجاهد رحمه الله او قتاده رحمه الله نه نقل هغه دا د غلف معنا دا فی قلوبنا غلف من فی اغطیه واکنه لا تفقه زمونږ زړونه په پردو کې دي ستا په خبرو مونږ ډیر نه پوهیږو زمونږ زړونه په پردو کې دي معنا دا ته چې کومې خبرې کې او کومې فلسفې راته په دې ستا په خبرو نه پوهیږي است تکبر کو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ساده صفا خبرې وي یو ماشوم بچ په مجلس کې ناستو زنانه بناسته او باندې نه به باندې چی راغی به مې پویده خدا دې يهود ډیر تکبر چې دی ویل یاره زمونږ زړونه په پردو کې دي ستا په خبرو نه پوهیږو تا تکبر دوی الله فرمایي بل لعنهم الله بلکې لعنت کړي په دوی باندې الله تعالی به کفرهم په سبب د کفر د دوی فقلیلا ما یؤمنون نو ډیر لګ ایمان راوړي دوی د دې دوه معنی دي یو معنا قتاده رحم الله کړي دا هغه دا چې فقلیلا ما یؤمنون معنا دا فقلیل منهم من یؤمن په دوی کې لګ خلق دي چې ایمان راوړي په يهودانو کې ډیر لګ کسان ایمان راوړي اکثر چې کوم دی غزدین او عنادیان دو معنا دا فقليلا ما يؤمنون من فلا يؤمنون الا بقليل ما في ايديهم قتاده رحم الله دا معنا نقل دوی سره چې کوم دین دی په هغه کې لګي خبري مانی ډیری نه مانی لګو خبر باندې ایمان راوړي او ډیرو نه انکار کوي کمه لګي اج کوم دوی د خواهش مطابق یا مانی نور نه مانی ولما جاءهم كتاب بالخطاب دې دوی ته دي کنه پورې د پینځم
ولما جاءهم وكل چراغ دوی ته کتاب یو عظیم کتاب چې قران دی من عند الله اذا الله طرفنا مصدق دا قران تصدیق کون کې دی لما دا کتابونو معهم چې دوی سره دي وکانو من قبل ودا يهوديان د دین مخ کې يستفتحون على الذين كفروا خبر به ورکولو د اخري نبی دراتلو کافرانو ته یو معنا دا يستفتحون خبر به ورکو د اخري نبی دراتلو على الذين كفروا دي کافرانو عربو ته څنګه به ویلي يهود به ویلي د عربو ته چې کله به سره خبر راغله او یو اخري پیغمبر را روان دی زمون کتاب کې داغه پیشنګوي موجود ده او چې کله هغه محمد رسول الله راغی مونږ به ایمان راوړو الله وی چې راغی او سینمنی دی خو په خپل وسه پورې ویل زمون کتاب کې داغه نخې دي او چې کله هغه نبی راغی فلما جاءهم ما عرفوا هغه پیغمبر راغی چې دوی پیژنې نو کفرو به انکار کوي ځکه نخې ول ټوله وکړي او دی په تورات کې لوستلې دویمه معنا ده یستفتحون طلب د فتح کو دوی على الذين كفروا بكافرون معنی سمانا چې کله به صد عربو کافرانو جنگ شو د يهودو سره دی به سویل یا الله هغه په تورات کې چې تا ویلي چې اخري پیغمبر برازي او جهادونه به زر زر راولېګا چې مونږ په ایمان راوړو او بیا هغه پیغمبر براولېږي جهادونه بو کې د مشرکانو سره او مونږ به مسمرګري شو چې د مشرکانو د ظلمونو نه خلاص شو نه الله تاسو په وګړي دعاګانې کولې کنه چې الله را ولا هغه پیغمبر چې مونږ په ایمان راوړو نو چې راغونو سی ولې نه مانی زد او عناد کوي د يهودو کې ډېر زد او عناد او ټول يهوديانو ته پته و د مدینه چې دا هغه اخري پیغمبر دی چې زمون کتاب کې داغه نه ذکر دی خو زد او عناد رانی ولې مشري لیډرشپ او دغه رنګه د خپل چې کوم عوام باندې د دوی غي اجارهداري قائم او روب قائم او پیرې مریدي لینونو دای نه پرې خود نه الله فرمای دوی به طلب د فتح کو علی الذين كفروا بكافرانو باندې فلما جاءهم کل چراغ دوی ته ما پیغمبر عرفو چې دوی پیجند کفروا به نو دوی انکار کو دا غنا کفر په فلعنت الله علی الكافرین نو لعنت الله دې په کافرانو باندې بئس ما اشتروا به انفسهم وصلی الله فرمایي دوی د خپل ځانونه په کفر خرڅ کړي زد او عناد پکې بئس ما بد غسیز اشتروا به چې دوی خرڅ کړي په غیبانه انفسهم خپل ځانونه کفر سره ځان غاڼه کړي اي يكفروا غدا چې دوی کفر کوي بما پاغه کتاب انزل الله چې الله نازل کړي دي د دې کتاب نه ولی کفر کوي بغيا د وجد زدنا زد وسره کوي او بل د الله د نبی سره حسد کوي چې په د باندې الله دا فضل ولی وکړلو چې دای پیغمبر کړو ايو نزل الله پدې خبره باندې چې نازلې الله تعالی من فضله د خپل فضلنا علی من یشاء پاغه چا باندې چې الله غواړي من عباده د خپل بندگانو نه الله په خپل بندگانو کې په یو بنده باندې فضل وکړي نو دوی له حسد ورزي فباؤون واختشوا دوی بغضب فغضب باندې علی غضب د پاسه د غضب د دینه مراد ګره دوه غضبونه نه دي د دینه مراد پر لپسې غضبونه دي لک پارام ما فباؤوا بغضب على غضب معنا دا د پدی باندې غضبونه پر لپسې روان شو ډیر غضبونه پراغه وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب دې رسوا کون کې شرمون کې و اذا قيل لهم او کله چې ویل شي دوی ته امنو ایمان راوړی بما پاک کتاب باندې انزل الله چې الله نازل کړي دي قالوا نو دا يهوديان وي نؤمنو من صرف ایمان راوړو بما پاک کتاب انزل علينا چې نازل کړي شوی په مونږ باندې سمانه صرف مونږ خپل کتاب منو تورات بل نه منو الله فرمای عجیب ده ويكفرون دوی کفر کوي بما وراءه پاغه کتاب باندې چې سوا د دې کتاب نه دی د تورات نه سوا نور کتابونه نه من او حال دا دی وهو الحق وهو او حال دا دی دا قران چې الحق دا خو حق دی مصدقا تصدیق کون کې دی لما دا کتاب معهم چې دوی سره دی چې تورات دی خا اوس یو الزامي جواب کله کله به سړی ته الزامي جواب ورکې کنه الزامي جواب دی ته وای چې تا ته وای دا خبره ز پلانې کتاب منه مرته پلانې کتاب مانی راځه کینه اوس پتا باندې سوال کوم دا ته څنګه مانی نو دلته الله تعالی فرمایي خا تاسو وای چې موږ صرف خپل کتاب منو تورات بل نه منو
نو فلما تقتلون انبیاء الله دا پیغمبران ولې وجنی تاسو ته په تورات کې ویل چې پیغمبران وجنی که تاسو ته په تورات کې ویل چې پیغمبران تابعداري کوي معلومه شو چې اسی دروغجنی دا تورات هم نه مانی فلما قل وتو ای زما نبی فلما تقتلون نو ولې قتل کوي تاسو انبیاء الله پیغمبران د الله تعالی تاسو به پیغمبران ولې وجلی من قبل مخکره دینا ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو ایمان لرون کی په تورات باندې خو معلومه شو چې تاسو په تورات باندې ایمان نشتا ولقد جاءکم او یقینا راغله او تاسو ته موسی علیہ السلام بالبينات دې نشپغم خطاب دی د چین مېت پورې موسی علیہ السلام تاسو ته راغله او بالبينات په ښکارا او دلایل او احکام ثم اتخذتم العجل بیانی ولو تاسو سخیل رب اولوهیت باندې من بعده ورسول تللو د موسی علیہ السلام نا چې کله لاړو تورات کتاب پسې تاسو مشرانو چې هغه سخی عبادت کړه وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکی وای اذا اخذنا او په هغه وخت کې چې واقستله مونږه میثاقکم په وعد استاسنا ورفعنا پورته کړو مونږه فوقکم الطور استاسو د پاسه غر د تور او بیا مې درته ویلی خذونی سیما هغه کتابات عیناکم چې مونږ درکړې تاسو ته بقوتن په کوشش واسمعوا او قبول کړئ د دې احکام سمع د قبولیت مراد واسمعوا وقت دی کتاب تکې دی یعنی وای ورای معنی بالقبولیه وای ورای په دې طریقه چې قبلوي وي احکام اس اوریدل بنئ چې زمونږ وخت کې لکه محفل قرات کې کنه قاری سے به خيستا د شد دغه مړی برا کوي را کوي دا نو سبحان الله الکه دې په معنا پويږي تشوریدل کې ټیک دا اوریدل وکا خو دې قران باندې عملم پکار دی قبولم کدا خبرې کنه دا کله ته ویل کې دا قبولم کنه نه يهود بتشد تورات تلاوتونه ختمونه کول خو قبل اول بینه الله ته فرمای واسمعوا وای وريخ په طریقه د قبولیت نو قالو دی يهوديان ویل سمعنا من واورید وعصينا او نيشو منله الله اکبر عصينا من موږ اسيان کو نافرمانی کو مړوي سه بزرگان خو نیو دا وي سخت خبرې دي دا نشو منله زمونږ امت کې خلک دا خبرې کوي کنه کوي زمونږ دی دور کې مړوي سه صحابه خو نیو چې پاره خبره به عمل کو تبانی مړې ژوندې دغه رنګ غم خادي مختلف امور راځي تبو ته لکه دا سنت طریقه دا د نبی رسول الله طریقه مړه بس وي کوم سنت طریقه به پوره کو بس الله دې را باندې ورحم وکي دا چلونه يهوديانم کول چې د دین نه په یو طرف په بل طرف تختې دا بس الله دې را باندې رحم وکي او منلې نشو الله فرمایي او اشربو او ګټ کړي شوی د فی قلوبهم العجل د دې پزړونو کې هغه محبت د سخیب کفرهم په سبب د کفر د دوی قلت وتوایا بئسما بد غسیز یامرکم به چې امر کوي تاسو ته پاغي باندې ایمانو کې ایمان تاسو ان کنتم مؤمنین کچرت تاسو مؤمنانی په خپل کتاب باندې څنګه په خپل کتاب ایمان راوړی تاسو ډیر بد کارونه کوئ دا څنګه ایمان دی چې په بد کارونو ته امر کوي قل ان كانت د دې یو بل دعوه وا چې جنت زمونږ د لپاره خاص دی که نور څوک ځکه نه خو مونږ خو به زو مخکې ویل لن تمسنا النار مونږ به ورته نزو وسوي دا جنت زمونږ د لپاره خاص دی نو په دې باندې رد او دلته د يهوديانو سره مباهله ده په سورته بقره کې يهوديانو سره مباهله ده او په سورته ال عمران کې به د نصاراو سره مباهله راځي ان شاء الله قل وتوا ای زمان نبی كانت لكم الدار الاخره کچرتوي تاسو د پاره کو رستنه چې جنت ده عند الله پنيز د الله خالصتا خالص من دون الناس سوا د نور خلقنا فتمنوا الموت نور راشي فتمنوا الموت نو غواړی مرګ په دروغ جن باندې تمنی د مرګ وکي ان راځي چې دعا وکړو مباهله وکړو چې تاسو وایي چې جنت زمونږ دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو جنت چې زما څوک تابعداري کې داغه د پاره دي خنو تم داوا کې زم راځي چې څوک دروغجن دی په مونږ کې الله دې په مرګ راولي او الله دې مړ کې والله دې هلاک کې راځي چې دا دعوت څنګه يهود لور ویل نه یاره يهود یو بل تویل کدا مباهله مکړه مونږ ټول تبا شو دا پیغمبر دی دا خو سي مزد کې راغلي ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتونی نو دی مباهله لدی را نه غن الله فرمای څنګه برایش کاغذونه خراب دي ولن يتمنوه دوی چر نه غواړي دا مرګ د دې تمنی نشي کول ابدن اسکلا ولی
بما قدمت ایدیهم په سبب دا عملونو چې مخکې لګلی لاسونو د دوی عملونه صحیح نه دي دي تم پته چې کاغذات هم خراب دي والله الله چې علیم بالظالمین پوهه دې په ظالمانو باندې وصلوي مرګ ولې نه غواړي دی بلید کوي دوی احرص الناس على حیات د ژوند د دنیا سره سخت مینه ده څنګه مرګ غواړي مرګ نو د دې ډیر نفرت دی او د دنیا سره سخت محبت دی دی وجنه دوی به یو بل تویلی چې کله به یو بل ته دعا کوله لکه دی کې اوس راځي یود احدهم لو يعمر 1000 سنه دی به یو بل ته عيش 1000 سنه عيش 1000 سنه الکه زر کاله ژوند دی اوسه اوسم دا بازي بډایګان چاته دعا کوي زر کاله نشي بچي وای زر کاله نشي دا به دی یو بل ته دعا کوله الله دې خو یو بل ته دعا کوي مو زر کالو شوی دی چرته مرګ غواړي دی خو سم دا جون پټیکا خسته دی ولتجدنهم خام خاطب مند کی دوی لرا دی يهود لرا احرص الناس ډیر حرسناک پټول خلق کې علی حیات په ژوند دنیوي باندې ومن الذين اشركوا دا کسانو چې مشرکان دي يهود او مشرکان د دوی د دنیا سره ډیر مینه ده بل دا یود احدهم غواړي یو تن په دوی کې لو يعمروا چې عمر دی ول ور کړی شي 1000 سنه زرکالا دی خو چې موږ له دې زرکالا عمر را کړی شي الله فرمای زبل فرس تا د عمر زرکالا مشه نو ته زما د عذاب نه بچی وما هو او ندید عمر ور کېدل دویلا بمزحزحه بچکون کېدل من العذاب د عذاب د الله نه ان يعمر کدا عمر ول ورم کړل شي والله الله چې دې بصیر بما يعملون لذن کې دې په عملونو چې دوی کوي د منځ پر وقفو کې مزنبات به درس کو ان شاء الله تعالی